وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرا او داغه په رحم او کرم سره بیا یو پیر منګه یو بل سره یو ځای کیږو د دین په موضوع باندې، او بیا یو پیر یو ځای کیږو د الله د راضي کولو دپاره، او دې دپاره یو ځای کیږو چې الله زمونږ دنیا هم ښایسته کړي او زمونږ آخرت هم ښایسته کړي. موږ د جمعې په شپه باندې ملګرو ته معلوم و چې موږ د مؤمن بنده خویونه او صفات بیانول چې کوم قرآن او حدیث کې راغلي، دې دپاره چې دا خویونه او صفات موږ په ځان کې راولو او موږ هم په هغه اوچتو مؤمنانو کې شمار کړی شو کم چې الله ته نږدې دي، او د کمو چې الله صفت بیان کړی دی په قرآن کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې. نو په هغه سلسله کې دیارلس صفات او خویونه بیان شوي، او اخرنی خوی د مؤمن دا بیان شوی چې په ده کې عاجزي دی، تکبر نه کوي. څوارلسم صفت به دا بیان کو چې مؤمن وخت په وخت د خپل ځان سره حساب کتاب کوي، او د حساب کتاب درته نه یم دا خو تاسو ټول کوئ، دنیا درته نه یادوم چې یعنې حساب کتاب کوي ما څو وګټلی او څو مې وبیللی او څه به کېږي او څومره قرض دی او چاله به ورکوم او چاله به نه ورکومه. نه، دغه حساب درته نه یم، حساب کتاب کوم چې دین سره تعلق ساتي، او تفصیل به انشاءالله راشي. رب العالمین دا انسان داسې پیدا کړی چې دا کمزوری دی. بیا د الله حکمت دا دی چې دا انسان غیر معصوم پیدا کړی دی، یعنی داسې نه دی چې دی د ګناهونو نه پاک دی. عصمت د ګناهونو نه پاکوالی دا د پیغمبرانو دپاره دی، او دغه شان ملائک د الله هغه مخلوق دی چې هغوی د الله نافرماني نه کوي. نو دې پیغمبرانو نه علاوه چې کوم انسانان دي د دوی دپاره دا نشته چې دا د ګناهونو نه پاک دي، ګناهونه ترې کېږي. د انسان کمزوری دی، په یو حال باندې څوک نشي پاتې کېدی، اگر که ډېر دینداری، یعنی که چا دا دعوه وکړه دینداری چې یاره زه همیشه په یو حال یم په دیندارۍ کې او زه بس داسې یم او زه دغه یم، دا دروغجن دی. ځکه چې دا کېدی نشي چې ستا دینداري دی په یو ځای ودرېږي، یا ستا دینداري دی همیشه بره روانې او په تا دې څه شی اثر ونه کړي. نه، ګوره کله نه کله په سړي کې خیر غالبه شي، کله د شر طرف غالبه شي، لیکن انسان کمزوری دی. ولې؟ ځکه چې فتنې دي، شیطان دی، که هغه په پیریانو کې دی، که هغه په انسانانو کې دی، بچي دي، ښځه ده، مال دی، ملګري دي، علاقه ده، او داسې پسې بیا ځه. دا ټولې خبرې تا په یو ځای نه پرېږدي، کله به یو طرف ته زورور کېږي، کله به بل طرف ته زورور کېږي. کله سړي دینداري ډېره برابر شي، موبایل یې تباه و برباد کړي، دینداري ورته ټوله ګډوډه کړي. کله د سړي دینداري ډېره برابر شي، د پیسو د لالچ یې ټول تباه و برباد کړي. کله دینداري ډېره ښځې ته ورسي، د زنانو په یو فتنه کې اخته شي. کله دینداري ډېر ښځې ته ورسي د یو سړي او ترقي کوي، د بدو ملګرو سره دی ملګری شي او غار سې لاړ شي، دړې وړې شي. کله سړی په دیندارۍ کې ډېر ښه رواني، خو د ښځو د بچو سره بې پناه محبت، او په هغه محبت کې ته الله یې هېر شي، قرآن ته یې هېر شي، حدیث ته یې هېر شي، پیغمبر ته یې هېر شي،
هغه دینداري ټوله ګډوډه شي. خبره ما دا کوله چې انسان کمزوره دی، کله ګناه کې واقع شي، کله عبادت کې د الله طاعت کې، کله پې غفلت زورور شي، کله د الله یاد پې زورور شي، کله د الله طرف ته ورشي، کله د دین نه شاکي، او دا حالات په انسان باندې راځي. کله پې د الله ملګري زورور شي، کله پې د شیطان ملګري زورور شي. د هغې دپاره به موږ څه کوو چې د حالات په یو ځای پاتې کېږي، خو نه د هغې دپاره هر وخت کوشش او محنت. نو دا د الله رحمت دی په دې انسانانو باندې چې دوی ته دروازه د توبې کولو کړې ده. زه د توبې باره کې خبره نه کوم. دویم، الله موږ ته یو طریقه ښولې ده او هغې ته وایي محاسبة النفس، د خپل ځان سره حساب کول. د خپل ځان سره حساب کول د دې دپاره دي چې موږ په یو حال نه پاتې کېږو. ځکه که موږ په یو حال پاتې کېدی شوې په دیندارۍ کې او همیشه زموږ د ایمان په بره روان وې، نو بیا حساب کتاب ته ضرورت نشتی. که نشتی ورته بیا هېڅ ضرورت نشته، ځکه چې موږ همیشه په څه کې یو؟ په ترقۍ کې یو. خو موږ همیشه په ترقۍ کې نه یو. موږ کله په ایمان کې ترقي کوو، کله راکوزیږو، کله په بره روان یو، کله په کتره روان یو. د هغې دپاره ضروري دي چې ما ورته د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو، مخکې د دې نه چې موږ د الله مخې ته ودرېږو او هغه زموږ سره حساب وکړي. دې ته وایي محاسبة النفس. د دې لوی اهمیت دی په شریعت کې، بلکې زه درته دا ووایم لنډه، د خوشحالۍ بنیاد په دنیا او په آخرت کې هغه په دې دی چې ته د خپل ځان سره حساب کتاب کړي. که ته غواړې چې دا زړه دې روغ وي که نه روغ، او دا زړه دې ګډوډ نه شي، نو وخت په وخت د خپل ځان سره حساب کتاب کول. د دې حساب کتاب د لاسه انسان د خپل ځان عیبونه ویني، او چې عیب دې کله په ځان کې ولیدو، نو بیا به ته کوشش کوې چې دا عیب د ځان نه لرې کړې. دا فایده ده د حساب کتاب، چې ته کښېنې ځان سره او سوچ وکړې چې زه په ترقۍ یم که زه په کتره روان یم. زما امید دی انشاءالله تاسو ټولو په ترقۍ کې او په تاسو کې به کمزوری زه یم. خو بیا هم که انسان په هر حالي، خو کوشش دا پکار دی چې سړی وخت په وخت د خپل ځان سره کینی، چې صرف الله یې او دی والله او دی دغه ټیم کې د خپل نفس سره خبرې شروع کړي، د خپل ځان سره خبرې شروع کړي چې تا څه کړي دي، ته به څه کې، ستا را روان وخت کې څه طریقه ده، دا چې دې څه کړي ته په هغې باندې راځي. آیا ته به په هغه طریقې کومه چې پخوانۍ ده که نه، دې کې به څه بدلون راولي؟ او دا قسمه سوالات، او انشاءالله دې وضاحت ښه مخکې را روان ده. دې ته وایي محاسبة النفس، او الله په قرآن کې په دې باندې امر کړی دی. سورة الحشر کې الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او ودې ګوري هر نفس چې د سبا دپاره څه لېږلي. دې ته حساب وایي. ودې ګوري هر نفس چې د سبا دپاره څه لېږلي. قیامت ته دومره نه نږدې کړو سبا دپاره دې څه لېږلي، لکه څنګه چې دنیا والا کښېني وایي سبا دپاره دې څه کړي دي. آخرت والا چې کښېني، د آخرت بچي دینداره خلک، هغوی دا سوچ کوي قیامت ته دې څه لېږلي دي. دغه ایتونو کې الله مخکې یو خبره کوي، او ډېره یعنی عجیبه خبره ده، خو کله چا زړه ویښي هغه بې پوهېږي. الله وایي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، مه کېږئ په شان د هغه چا په شان چې الله یې هېر کړی نو الله یې هېر کړو د هغوی نه ځانونه د هغوی. دا ډېره عجیبه خبره ده. لکه داسې ونیوي الله د قرآن په بل ځای کې الله دا خبره کړې ده، موږ یې هېر کړي موږ هم یې هېر کړي ده. دا لوی تبعي ده، لویه تبعي چې عرش والا ته هېر کړي، او چې عرش والا ته هېر کړي نو ته یادوي څوک، او چې عرش والا دې یادوي نو ته هېر کړی چای. چې الله یې هېر کړي خو ته ختم شوې. خو دلته د ناشنا تعبیر فانساهم انفسهم، الله یې هېر کړو، الله د هغوی نه د هغوی ځانونه یې هېر کړو. سړی وایي چې ځان د چا نه هېرېږي. موږ خو دا سهار ماښام چې دا کومه منډه ووو او دا
شپه ورځ مې یو کړي دي د ملا تیر مې خپل مات کړو دا خو دې دپاره کوو چې خپل ځان راته یاد دی نه خپل ځان هېرول څه ته وایي کله چې یو سړی دین هېر کړي که نه او الله هېر کړي پیغمبر هېر کړي د ده نه ځان یې هېر دی ځان ته څنګه هېر دی قبر کې به دی څه کوي دې طرف ته د سوچ نشته الله مخې ته به دی څه جواب ورکوي دې طرف ته د سوچ نشته دی جنت ته ځي که دی جهنم ته روان دی دې طرف ته سوچ نشته تاسو ما ته ووایئ ځه چې دې سړي ته خپل ځان یاد دی که نه یادول تاسو ډوډۍ ته وایئ دا ډوډۍ که ته یېره کړي تا نه هېروي مه هېرېږه دا ډوډۍ که ته یېره کړي که نه تا نه هېروي دا رزق که تا نه خطا شي ته ترې نه خطا کېږي دا په تقدیر کې لیکلی شوی دی په تا پسې به راځي که بیمار په کټ کې پروت وي خوځېدی نه شي ستا خواله به راځي او که لاس پو دي بلکل کار نه کوي یو انسان به دله په خوله کې دا رزق درکوي خو درکوي به دله څه دغه یادول درته نه یم دا خو موږ ټول خپل ځان دومره یاد ساتلی دی چې تپوس یې مه کوو ځان یاد ساتل دې ته وایي چې یو سړی دې سوچ کړي چې زما به کېږي څه په قبر کې زه به الله له څه جواب ورکوم هغه همیشه ژوند دی دا وختي طور دی هېڅ خبر نه که به غریبۍ کې تېر شو په سختو کې تېر شو یو څو کاله دي او د سترګې د رب په اندازه کې تېرېږي د سترګې د رب په اندازه کې شپېته کاله عمر به دي د نیمې نه زیات ته کېدی شي والی لږ پاتې دی که دا لږ ته لږ سخته تېرم کې څه خبره نه ده خو هغه همیشه ژوند دې خراب شو دا ته ځان تباه و برباد کړو نو دا الله ناشنا خبره کړې داسې سوچ پکې وکړي الله وایي زه یې هېر کړم ما د هغوی نه د هغوی ځانونه هېر کړو او انسان ته خپل ځان هله یادي چې دی د خپل ځان سره حساب کوي لکه اوس یو سړی 40 کاله عمر یې دی 30 کاله عمر یې دی 50 کاله عمر یې دی 60 کاله عمر یې دی دی په دې دومره کلونو کې چېرته دی نه دی ناست چې ده د ځان نه تپوس کړی چې تا د الله دپاره څه کړي دي او څه دي نه دي کړي د دې سړي نه خپل ځان نه دی هېر هېر دی چې که نه یاد دی ورته هېر دی چې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو اثر راوړی عمر بن خطاب نه عمر بن خطاب وی دې ته غوږ کېدی وی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا د ځان سره حساب کتاب وکړئ مخکې د دې نه چې الله در سره وکړي وزنوها قبل ان توزنوا او دا خپل عملونه وتلئ مخکې د دې نه چې الله یې وتلي فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم كسبا د پاره آسان حساب کتاب غواړئ نن یې د ځان سره وکړئ سبا به آساني سبا کوم حساب دی قیامت په ورځ نن که د حساب وکړو سبا ته به آسان شي څه مطلب دی دې وضاحت داسې دی نن چې ته د ځان سره حساب کتاب کوې نو ته نیغ روان یې او که ګډوډ کېږي بیا راواپس کېږي ځکه چې هلته ته حساب کتاب کې که ته لږ کچې ته کوزېږي بیا راخېږي که ته لږ لاره دنه کږېږي بیا نیغېږي نو هلته ستا چې ځان سره حساب کې نو ستا هغه ګډوډوالی دومره نه دی نو قیامت په ورځ به حساب کتاب هم اساني هلته ته بیدارې او چې ځان دې هېر کو نو هلته حساب کتاب هم تا ته درنیږي د امیر المؤمنین ناشنا نصیحت کړی دی بیا وایي وتزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه علی الله او ځان تیار کوي د مخکې نه هغه ورځې ته چې الله ته مخامخ کېږي او هېڅ عمل د الله نه پټ به نه پاتې کېږي او حسن بصري رحمه الله نه دا اثر او دا قول نقل دی وی لا تلقى المؤمن الا يحاسب نفسه وی مؤمن سره چې کله ملاویږي دی د خپل ځان سره حساب کوي دې خبرې ته غوږ کېږي اوس ما ته دا پته نشته چې تاسو به دې کې یې او که نه دا تاسو ته به ښه پته وي چې دا امام حسن بصري چې کوم مؤمن ذکر کوي او کوم صفت چې تاسو کې شته او که نه وی کله چې مؤمن ویني که نه دی د خپل ځان سره په حساب کتاب کې لګي د ده حساب څه دی ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بشربتي ماذا أردت بأكلتي ماذا خبر ولي کړې وه ماذا خوراک زما دا اسخاک ما دا پلانې کار ولي کو او دا کار چې ما وکړو دا څنګه او دا ولي
په دې به الله راضي که په دې به الله ناراضه شوی دا کار به مناسب وي شریعت زمانه دا کار غواړي د دې به څه اثر دا کوم کار چې ما وکړو د دې به انجام سره وشي دا د مؤمن شان دی والفاجر او فاجر انسان او زما د امید دی انشاءالله چې مونږ کې به نه او فاجر انسان مخې ته رواني لا يحاسب نفسه د سره شاته ګوري نه پروا شته چې څه کړي دي او څه نه دي کړي په زړه کې ضرب برابر دا خبره نه راځي چې دا ما څه کړي دي اخر دا زه کومه څه زه د کامیابۍ په لار روان یم او که زه د تاوان په لار روان دا د فاجر انسان حال هغه بیانوي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مشهور روایت ته امام ترمذي رحمه الله راوړی ابو یعلا شداد بن اوس رضی الله عنه روایت ته هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نقل کړې ده الکیس من دان نفسه هوښیار سړی هغه دی هوښیار سړی پیغمبر وایي هوښیار سړی هغه دی چې د خپل نفس سره حساب کوي وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه بعد چې کوم حالات را روان دي د هغې دپاره محنت کوي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني او د دیندارۍ نه عجز انسان الله ته د مخکې کېدو نه عجز انسان کم یو دی چې خواهشات ورته سوي دی په هغې پسې روان دي وتمنى على الله الاماني او ډډه ټوله امیدونو ته لګولې ده که اکثرو سره چې میلاو شي الله غفور رحیم ده بس دې ته ډډه لګولې ده او چې ورته ووایې چې الله خو رزاق هم دی ولې رزق الله نه ورکوي نو الله رزاق هم دی نو بیا وایي رزاق دی خو سړی خو اسباب لټوي که دغه شان الله غفور رحیم دی خو اسباب خلک لټوي الله غفور رحیم دی زه به خپله مرضي کوم او الله غفور رحیم دی زه به خپله منماني کوم او الله غفور رحیم دی زه به بېدیني کوم الله غفور رحیم دی دا د کوم ځای خبره کم منطق کم عقل کم فطرت دا خبره مني ماشوم هم نه مني ماشوم هم نه مني صحیح ده چې ما ورته کمزوري یو موږ به صحیح و زموږ به عمل صحیح خو دومره څه خو وکړه که نه چې د الله د بخاني لایق خو شي که نه الله غفور رحیم دی دا هغه انسان دی چې ارمانونو ته یې ډډه لګولې ده او بیا منزل ادا کوي چې پردي عمل ته یې ډډه لګولي زمونږ نیکه مولا و زمونږ پلار مولا و او موږ چې هلته ځمکه هم ورکړې ده جومات له بس پرېوځه ډډه ولګوه جومات له ځمکه ورکړه او موږ چې درس کې هم کینو بس کیسه ختمه شو درس کې کېنه به دا خو بخلی شو نه مؤمن زه تاسو ته انشاءالله یو څو واقعات به بیانوم د سلف صالحینو مؤمن چرته دا نه وایي چې ما چې څه کړي دي دا پوره دي د دین دپاره او مشکل من کې دا دی ډېر عجیبه خبره سوچ به کې وکوئ یعنی دینداري زموږ څه دینداري ده او دې دیندارۍ ته موږ ډډه لګولې ده هغه ټک خطا دینداري هغې ته موږ ډډه لګولې ده او د دنیا دپاره موږ ځمکه او اسمان یو کړي دي بیا د خپل محنت ته لږ وایو نه وایي داسې نه کېږي ته وایي ویده پروت یې داسې خو نه کېږي دا به ته پاسې دا به ته منډه وایې دا به ته دا کې دا به ته دا کې نه هغه وایي نه ما خو ښه پوره محنت وکړو محنت خاورې ته وکړو د جمعې په ورځ چې ته وده پروت یې دغه یو ورځ چې اوس ته اضافه کړې نو دومره زیاتي شو همیشه دې ځان ته تقصیر کوي چې دنیا کې ما منډه صحیح نه ده وهلې او په دین کې چېرته په ورځ کې مونځ وکوي اوه وایي د پلاني نه ښه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د اوچت مخلوق د الله دوی وایي موږ دینداري پوره نه ده کړې ملائک الله وایي عفوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ملائک چې د کم وخت نه پیدا دي دا د الله په بندګۍ کې لګیا دي نو بعض په سجده دي بعض په رکوع دي بعض طواف کوي بره دا د دوی د کم وخت نه چې پیدا دي وی کله چې قیامت راشي دوی به الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک یا الله ستا چې څنګه بندګي په کار و داسې موږ نه ده کړې
و ته سوچ کې یو مخلوق چې د کومې ورځې نه پیدا دی او د قیامته پورې دی د الله په بندګي کې دی وایي یا الله ما ستا بندګي نه ده کړې او یو سړی ټک خطا بندګۍ ته دومره په امیدونو پروت دی دومره په تمه پروت دی د سره دا وایي نه چې زه کمزوری یم زما د دینداري کمزوري ده لږه ترقي پکار ده لږ سوچ پکار دی د ځان سره حساب کتاب پکار دی نو دا نفس نه دی دا نفس که دا دې داسې پرېښه او که نه دا دې تباهي طرف ته بوځي ځکه چې یعنې د کوم وخت نه چې موږ په ښه بد باندې پوه شوي یو زموږ د دې خپل نفس سره جنګ روان دی او د دې خواهشاتو سره جنګ روان دی دا د مرګه پورې کله دا خواهشات په موږ غالبه شي کله به موږ غالبه شو خو دا به په ځان غالبه کوو نو هر وخت الا دا چې خواهش ته د دین مطابق وي بیا خو غالبه دی د دې خواهشاتو سره به همیشه ګورې یعنې وي خو اوسي بیدار به اوسي ځکه چې نفس او خواهشات ته به هغه طرف ته راکاږي کله ناکله چې هغه د شریعت خلاف وي خو ته به ورله نه منې ځکه چې دا نفس کله به تاله دعوت درکوي د جهل طرف ته د بېدینۍ طرف ته د الله نافرمانۍ طرف ته نو ته به ورله دا نه منې رب العالمین د جنتیانو شان بیان کړی ده په سورة النازعات کې په سورة النازعات کې څه وایي الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او څوک چې یریږي الله ته د مخامخ ودرېدونه او نفس خپلې منع کړی دی د خواهشاتو د تابعدارۍ نه دا تاسو ته جنګ چې کوم روان دی نفس یې منع کړی دی د خواهشاتو تابعدارۍ نه هر وخت د خواهشاتو نه منلی کېږي خواهش خو دا هم دی چې زه وده شوې د سهار د مونځ سړی یخ دی جمع دی پوست کمبل دی دا خواهش دی خواهش دا هم دی چې سړی وي چېرې د ښځې سره په مخه ناست وی د بچو سره په مخه وي او د سره د دیندارۍ طرف ته تللی نو دا هم نفس تا له دې دعوت به درکوي خواهش خو دا هم دی چې دا مال چې کوم ستا جیب کې پروت دی دا ته سره د الله په لار کې ونه لګوې ځکه چې غریب به شي ځکه چې ګډوډ به شي ځکه چې مال به دې کم شي خواهش خو دا هم دی چې ته لا اوسه پورې صحیح ځوان یې بوډا خو نه نو ګیره ولې پرېږدې پنسۍ ولې بره ساتې او اوس دې د ځان نه مولا جوړ کړو جومات کې ناستې د ځان دا ټول یعنې هغه خواهش دی چې تا د بېدینۍ طرف ته راکاږي چا چې دا خواهشات د خپې لاندې کړو الله وایي فإن الجنة هي المأوى د دې خلکو ځای هغه جنت دی ولې سوال د دې خلکو ځای ولې جنت دی دې باندې سوچ وکړئ جنت کې هغه نعمتونه دي چې نه سترګې لیدلي نه غوږونه اورېدلي او نه د هغې سوچ څنګه چې دی داسې په زړه کې تېر شوی دی دا دومره اوچت نعمتونه الله اوچتو بندګانو له ورکوي ځکه چې خواهشاتو یې ډېر څه غوښتو هغه ټول یې راغستې دي او دیوال یې راچولي دي دا خلک د دې نعمتونو حقدار نه دي حقدار دي خو دغه خلک وایم چې خواهشات یې د خپو لاندې کړي دي په سره ځوانۍ کې یو سړی په جومات کې ناستي او د عالم په خوا کې ناستي او دی پردۍ زنانه ته نه ګوري دی په موبایل کې حرام نه ګوري د ګیره پرېښودي دی دروغ نه وایي دی کنځلي نه کوي په سره ځوانۍ کې ښه ښایسته دی ښه ځوان دی ښه مالدار دی هر څه دی د سړی دغه نعمتونو حقدار نه دی حرام دومره نږدې یو انسان ته چې یو قدم پسې دی مخکې شي دی په لکو روپۍ ریالونه ډالر دی ګټلی شي او دی نه ګټي او لګیا یې خپله ټک هغه حلال ټک پک ځان له ګټي ښه په سختو کې ښه په دغه کې دا سړی حقدار نه چې دغه جنت ورته میلاو شي یو سړی د پیغمبر دپاره ځان قربانوي د الله دپاره ځان قربانوي د سړی حقدار نه چې دی دغه جنت ته لاړ شي نو دا دومره اوچت جنت چې الله دې اوچتو بندګانو له ورکوي نو د اوچتو بندګانو کې اوچت صفت دا دی چې دوی خواهشات کوم چې د شریعت خلاف دي هغه یې راغستي او د خپې لاندې کړي دي زه به ورته یو بل آیت ووایم مؤمن ما تاسو ته وایي چې انسان په یو حال باندې نه دی تقوادار مسلمان هم په یو حال نه دی لکه دا ګناهونه ګوره صرف د بېدینو نه کېږي دا د دیندارو نه هم کېږي خو دیندارو نه کله نه کله کېږي دا د هغوی طریقه نه ده همیشه خو کله نه کله کېږي اوس طریقه څه ده
قرآن کې الله دا ذکر کړی ګناه د کمزور ایمان والا نم کیږي ضرور ایمان والا نم کیږي فرق په دې دواړو کې څه دی هغه دا دی واوره إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مؤمنان تقوى دار دین دار خلق چې کله شیطان د ده دپاره جال خور کی او دی پکې کوشش کوي چې دی پکې راګیر کی فرق ده کې او په دې کمزوري کې دا دی تذكروا فإذا هم مبصرون نو دوی ته الله را یاد شي دوی سوچ وکړي دوی فکر وکړي چې دا لار دا غلطه ده دا فرق دی په دې کې او په کمزوري کې کمزوري ته چې کله شیطان یو جال خور کړي دی پکې روان شي دې ته نه ګوري چې دا لار سیده ده او که کږه ده خو دا مؤمن تقوادار دینداره دی هم کله ناکله خویږي خو چې وخویږي نو څوک ورته را یاد شي الله ورته را یاد شي نو چې الله را یاد شي څه چلو شي راواپس شي دی جواب دی بارک الله فیک چې الله ورته را یاد شي نو دی راواپس شوی روایت کې داسې راځي امام حاکم راوړی دی په نورو کتابونو کې شته اگر که سند کې د علماو خبرې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی جددو ایمانکم دا خپل ایمان تازه کوئ وی دا ایمان داسې زړیږي لکه څنګه چې کپړې زړیږي د ایمان په یو حال نه دی چې بس موږ کلمه ویلې ده او موږ پوره دی کپړه زړیږي څومره چې استعمالیږي زړیږي نو ته د دې کپړې خیال ساتې کوم ځای سیري شي ته څه چلو کې درځي له ویسې ویګنډې کوشش کوي چې په ځمکه باندې را نه کاږي ځکه چې په ځمکه یې را کاږي دا کپړه خرابېږي کله تا ته پته ولګي چې یو علاقه کې دې ځای کې دوړه ډېره ده دې ځای کې لوګی ډېر دی نو بیا نه ورځي ځکه چې دا کپړه دې څښا کېږي دغه شان د ایمان خیال ساتل غواړي د ایمان هم زړیږي د ایمان هم خرابېږي د ایمان هم کمزوری کېږي او د دې خیال ساتل څه دي چې ته وخت په وخت څه کې ځان سره حساب کې بارک الله فیک او زما د نصیحت ګوره یاد ساتئ مخکې د دې نه لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده نصیحتونه یې کړي دي وي دا وکئ داسې وکئ داسې وکئ بیا وایي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الله وی مخکې د دې نه زما ومنئ مخکې د دې نه چې قیامت په ورځ به بیا دا چغه وایي چې هی تباهي ده زما دپاره ما خو د الله په باره کې ډېره لویه کوتاهي کړې وه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله داسې نه چې قبر کې دا چغه وایي ګورئ ما خو یاره د الله مبارک ډېره کوتاهي کړې وه داسې نه زنکدن کې دا چغه وایي داسې نه قیامت په ورځ وایي او دا چغه د سره وایي نه چې ما په مال ګټلو کې کوتاهي کړې ده دې نه بېغمه شه دا چغه د سره څوک نه وایي دغه کوم ساریزه قوته ته میلاو شوې ده د هغې فایل د هغې ملف د هغې قصه ختمه شوې قصه پاتې د دین ده نو دا خبرې ګوره ته زه د زړه د کومې نه کوم داسې نه چې ګوره بیا دا اواز یو سړی لګوي چې یا حسرة علی ما فرطت فی جنب زما دپاره تبعي ده ما خو د الله په باره کې ډېره کوتاهي کړې وه ما ته خو علماو خبرې کړې وې ما ته قرآن بیان شوی و ما ته حدیثونه بیان شوي و ما ته وخت په وخت نصیحتونه شوي ما نه دي منلي او هغه داسې ځای دی چې هلته حسرت ندامت افسوس درته له هېڅ فایده نه درکوي که راشو سلف صالحینو له سلف صالحین د دین مشران او زمونږ کار دقه دی د دین د مشرانو په نقش قدم باندې تک الله والذین اتبعوهم باحسان الله د هغه مؤمنانو صفت کړی کوم چې صحابه کرامو او د دین د مشرانو په نقش قدم روان او دین دی دا قرآن او حدیث په پوهه د سلف صالحینو تر ځان نه به کیسه نشي کوی هر ځای کې موږ ته ضرورت دی چې د دین دا مشران وینو چې دوی به څه چل کوو د خپل ځان سره به څنګه حساب کو او خپل ځان به څومره ملامته کو تا چې د خپل ځان ملامته کړی بلکې که څوک درته نصیحت وکړي نو ته ورته وایې زه خو دغه پلاني نه ښه یم ځان چېرته ته ملامتیا له نه ورکې
چرته هم ته ځان ملامتیا نه ورکې او چا درته لا نصیحت کړی نه وي د ژبې په سر باندې ستا 100 وزرونه پراته دي لکه نه وي جومات کې منزل هغه جو بس دا هغه جدا هغه جدا درس کې نه وي هغه جدا هغه جدا د الله په لار کې مال نه لګي هغه جدا هغه دا چرته یو ورځ پکې دا مو وایه دا زما بېدیني ده دا زما کمزورتیا ده بیا به نه کوم زه به توبه وباسم زه به الله ته واپس شم پرېږده صفایانې ته به یو صفایي ودیسئ پالتو زړونه ما تاسو څو بیرې دا خبره وکړه چې مصیبت دا دی چې یو سړی په دین عمل ونه کړي د هغې نه غټ مصیبت دا دی چې د هغې دپاره عذر ولټوي دواړو کې کوم مصیبت غټ دی عذر لټول یو سړی د په دین باندې عمل ونه کړي دا مصیبت دی خو ویې منله چې دا زما کوتهي ده او راواپس شو الله ته یو سړی په دین عمل هم نه کوي بېدینه دی او د خپلې بېدینۍ دپاره بیا عذرونه هم لټوي دا د مصیبت د پاسه مصیبت دی او دا په تیرو د پاسه تیره ده ظلمات بعضها فوق بعض صحابه کرام پیژنې صحابه کرام دا کوم قوم دی پیغمبرانو نه بعد غوره خلک بل شان یې څه دی الله بخلي دي بل جنتیان دي ستوري دي یو روایت کې دي سره اگر که سند کې کلام شته چې د ستوري دي او د دوی تابعداري کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا داسې بې شماره فضایل دي یو قوم چې د هغوی په باره کې الله وایي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وبذلك الله وایي رضي الله عنهم ورضوا عنه وبذلك الله وایي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله وایي ما دا بخلي دي زه دوی نه راضي یم ما دوی توبې قبولې کړي دا قوم دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا دې د صحابه کرامو سردار دی دې د صحابه کرامو سردار دی مشر صحابي عمر بن خطاب رضی الله عنه دې ورځ په مجلس کې ناست و خبرې کولې وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی منځ کې څه خبرې وشوې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپله ژبه راوویسته چې په لاس کې ونیوه وی دې زه په ډېرو ځایونو کې چې دی نو کمزوری کړی به یعنی اقرار د کمزورتیا کوي حالانکې دا څوک دی ګورئ د کوم اوچت انسان دی خو دې ژبې د لاسه زه څو ځایونو کې ښویېدلی یم تا چېرته خپل ځان ته داسې نسبت کړی چې د ژبې د لاسه په دې ژبه تا څو پیرې دومره خبرې کړي چې هغه د الله شریعت خلاف وي چې دا سوچ دې کړی د ابوبکر صدیق دی عمر بن خطاب رضی الله عنه انس بن مالک وی ویو پیر راووتو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه وی زه ورسره روان شو یو باغ راغی مدینه کې نو دی وی دې باغ ته ورننوتو او زه بهر وی صبر نو په منځ کې دیوالو د باغ ده وی ما واوریدو دنه لګیا د ځان سره وی چې امیر المؤمنین والله لتتقين الله او ليعذبنك امير المؤمنين دا الله نه ویریږه ګونه داسې عذاب بدل الله درکړي چې یاد به یې ساتي دا دې ځان ته وایي عمر ځان ته وایي عمر بن الخطاب الفاروق پیغمبر وایي که زمانه بد نبي وی دی به نبي وي هغه ځان ته وایي عمره ځان سیده که ګنې الله به درله داسې عذاب درکړي چې یاد به یې ساتي ګورې تا چېرته ځان ته داسې ویلي چې ځان سره ناست چې پلانې ځان سیده که ګورې تباه و برباد به شي که موږ درته ووایو چې ځان سیده که نو موږ ته غوسه کېږي ولې ما کې وایي څه چل دی چې ته ما ته وایي چې ځان سیده که زه ښه سپا مسلمان یم او زه دا یم او زه دغه یم دا دی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او لږ ساعت مخکې ما ته اوس ته دا ووایي د حسن بصري اقول چې الله قرآن کې د نفس ته څه ویلي اللوامه د مؤمن شان دا دی چې دی خپل نفس ملامته کوي خپل ځان
ملامت کوي، يعاتب نفسه، اروخ په ځان له زور ورکوي. ماذا اردت بکلمتي، ما دا خبره ولې وکړه، ما دا کار ولې وکړه، همیشه د ځان سره دا خبره روانه. ابو الدرداء رضی الله عنه پیژنئ کنه؟ ابو الدرداء رضی الله عنه دا مشهور صحابي دی. نو دی یو پیر بیمار شو، ملګري پسې رالو، وی مسله دې څه ده، تا ته شکایت ته څه دی، مشکل ستا څه دی، ستا خبره څه ده؟ نو هغه ورته وایي ذنوبي، مشکل ټول زما ګناهونه دي، مشکل ټول زما ګناهونه دي، ما ته غټه مسله زما د ګناهونو ده، زما غټه بیماري هغه هم دقه ده چې زما ټول سوچ او فکر د خپلو ګناهونو سره دی. نو هغه ورته څه غواړي؟ وي جنت غواړم. دا دی ابو الدرداء رضی الله عنه. د دا ونه وي چې ګوره زه د پیغمبر سره پاتې شوی یم، وي او پاتې شوی دی او جنتي دی، شک پکې نشتی، خو دی هم په ځان یېرېږي او خپل ګناهونه رایادوي. زما او ستا خو د جنت او د جهنم هم پته نه لګي، زما او ستا خو د آخرې خاتمې هم پته نه لګي. چېرته تا دا ویلي چې زما د غټه مشکل زما د ګناهونو دی؟ که تا نه مې تپوس وکړي چې ستا غټ مشکل څه دی، ته به راته اوس دنیوي حساب کتاب شروع کړي چې غټ مشکل ټول زما د مال دی او زما د پیسو دی او زما دا دی او زما دغه دی. اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما، دا اسماء د ابو بکر صدیق لور، په سر باندې در لاغې، په سر یې یو ورځ وی په سر باندې در لاغې او په دې سر باندې لاس کېښود، وی بذنبي، دا م وی زما د ګناهونو د لاس. او زمونږ خو وایي الله اکبر، د دې عوامو دا بس خبرې، یاره وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي چې الله راګیر کړی، څه ګناه به یې کړي، ته به وایي چې دا د ګناهونو نه صفا دی. او اسماء رضی الله عنها د صحابي لور، د صحابي ښځه، د صحابي مور او د پیغمبر خینه، هغه وی د ګناه د لاسه دی، دا وی زما د ګناهونو د لاسه دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه کله چې ابو لؤلؤ خبیث د سحر په منځ کې په هغه باندې ګزارونه وکړو، ملګرو اوچت کړو، کور ته یې ویوړو، زنکدنې او طبیب یې وله راوستو، ډاکټر یې وله راوستو، خو څه لار نه وه، ځکه چې خېټه ټوله د هغه سوری شوې وه، شلېدلې وه. نو د زوی عبدالله د هغه دا سر په دې خپله غېږه کې یې اېښودی، پلار دی، زنکدنې دی، سخته ده، بل امیر المؤمنین دی. نو دې زوی ته یې وکتو په دغه بیمارۍ کې، په دغه زنکدن کې، وی ضعه لا ام لک، کېده زما دا سر په دې خاورو کې، مور دې بوره شوې، کېده زما دا سر په دې خاورو کې. نو هغه ورته پلاره ولې؟ وی کېده دا سر زما په دې خاورو کې، که د دې د لاسه راباندې د الله رحم راشي او زما دا ګیره او زما دا ویښته په دې خاورو کې لت پت شوي، وی تبعی ده ویلی، زما د پاره تبعی ده که نن زما رب په ما باندې رحم ونه کړو. او دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه. چېرته ته دا سوچ کړی چې یاره زه به تباه شم که الله زه ونه بخلم، زه خو به تباه شم که الله زه راګیر کړم، زه خو به تباه شم که الله زما نه تپوس وکړو چې ولې. او ځکه احنف رحمه الله په سلفو کې مشهور عالم او کس تېر شوی دی، هغه ته دا وویلی شو عمر یې زیات شوی، روجې به یې ډېرې نه وي. نو چا ورته وی احنف صاحب انک کبیر، ته خو عمر دې زیات دی، والصوم یضعفک، او دې روجو ته ډېر خراب کړي. نو هغه ورته ناشنا جواب ورکړو، وانی اعده لسفر طویل، ما ته پته ده خو دا تیارې ما د اوږد سفر دپاره شروع کړی دی او دې نه بغیر بله لار نشتي، ما ته یو لوی سفر پروت دی، دا ټول تیارې د هغې دپاره، تا چې ته دا سوچ کړی چې ما ته یو سفر پروت دی. او ځکه د الله اکبر څه ناشنا خبره مې ذهن ته راله، په سلفو کې یو عالم تیر شوی دی، یو عابد او زاهد، حبیب ابن محمد الفارسی رحمه الله. د دې زنانه ډېره دینداره وه او ده په خپل هم ډېر دینداره،
نو دې زنانه به وی کانت امرأته توقظه باللیل، د شپې به راپاسو تهجد له د خپل خاوند حبیب، او څه به ورته قم یا حبیب، پاسوي یا حبیبه، فإن الطریق بعید، لاره ډېره اوږده ده، سفر اوږد دی، ته اوږده پروت دی، وزادنا قلیل، او توخه زموږ سره شتي هم نه لګوم ته کې توخه ده، وقوافل الصالحین قد سارت من بین ایدینا، د نیکانو خلکو قافلې ټولې تېرې شوي دي، تللي دي، ونحن قد بقینا، وموږ شاته پاتې شوي، پاسه ته اوږده پروت دی. دا سوچ دې چېرته کړی دی چې ان الطریق بعید وزادنا قلیل، سفر اوږد دی او سامان زموږ سره لږ دی، دا سوچ دې چېرته کړی، او دا سوچ دې چېرته کړی دی چې نیکان خلک د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو، ته په کم ځای کې خلکو جنتونه وګټل، خلکو الله راضي کو، خلکو نیکیانې راټولې کړې، ما ته په کومه درجه کې یو، په کومه مرتبه کې یو، چې ته دا سوچ دې کړی، د دې غفلت د دې خوب نه را بیدار شه، او که ته په دې انتظار چې ملک الموت راشي او تا نه سائلي، ته به را بیدار شي، هغه ټیم کې را ستا د بیدارېدل په هغه ټیم کې هغه ته له فایده نه درکوي چې څو پورې ته د مخکې نه را بیدار شي. مالک ابن دینار رحمه الله وی رحم الله عبدا قال لنفسه، الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې خپل نفس ته دا وایي، غوږو ته کېده، الست صاحب کذا، الست صاحب کذا، الست صاحب کذا، الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې خپل نفس ته دا وایي، ګوره دا ګناه دې کړې ده، ګوره دا غلطي دې کړې ده، ګوره دا کار دې غلط کړی و، ګوره دا کار دې نامناسب کړی و، ګوره دا تاله نه وه په کار، دا ګوره د الله د شریعت خلاف و، خپل نفس سره لګیایي. الله دې په دغه سړي باندې رحم وکړي، نو خپل ځان ملامته کړي او بیا د خپل ځان برابر کړي د قرآن او د حدیث سره، راکاږي هغه طرف ته. ستا څه خیال دی چې ته به د خپل نفس پرېږدي او دا به روانې قرآن او حدیث طرف ته؟ نه، دا نفس څه غواړي؟ هغه د خواهشاتو تابعداري کوي، نو څه به ورسره کوې ته؟ راکاږي به د قرآن او حدیث طرف ته به یې راکاږي، په زور به یې راکاږي. ډېرې خبرې دا نفس او د خواهشاتو ته غواړي، خو دا به ته راکاږي، په زور به یې راکاږي، لکه څنګه چې ته یو ګډ ته پړی واچې او هغه راځي نه، او یا د ښکرو نه یې ونیسي او یا یو څلور پنځه کسان یې ونیسي او راکاږي په زور، دقه شان به دا نفس راکاږي د الله طرف ته او دینداري طرف ته. ستا څه خیال دی چې ته به کومه دینداري غواړې، ستا نفس او ستا خواهشات به څه وایي چې څه کوې؟ نه، دا لوی محنت غواړي، لوی کوشش غواړي. او ځکه مسروق رحمه الله وایي چې د سلفو د دینداري وی کله چې به سحر شو نو ما به د خپلې ورځې ابتدا د دې نه کوله چې د عایشه رضی الله عنها خواله به ورتلم او په هغې به مې سلام اچوم، ابتدا به ما د دې نه کوله. او د ډېر علم را نقل کړی د عایشې رضی الله عنها نه دې امت ته. وی یو ورځ زه ورغلم نو هغه د ساخ په منځه ولاړه وه او وی تلاوت یې کو چې غوږ مو ته کېښود نو ما ته اواز راغی نری غونته کې، نو دا آیت وي فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. جنتیان به خپلو کې یو بل سره لګي، وی الله په موږ باندې رحم وکړو چې د دې ګرم اور نه یې بچ کړو. وتبكي وتدعو وتردد الآية، او وی جړلې او په دې منځ کې دغه به وي یا الله دغه جنت ته نه غواړو، او دا آیت به وي او جړلې او جړل. وقمت، او زه ولاړ 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 تر دې چې ستړی شو، تنګ شو، وهي کما هي، واقع شان ولاړه ده. نو ما چې زه به خپل څه کار وکړم، نو ځکه چې دا خو خبره ډېره اوږده کړه. فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق، بازار ته لاړم، زما څه کار و ما زه به دا ختم کړم. بازار کې مې خپل کار ختم کو او رالم
چې غوږ مې کېښو آواز راغی فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم اقا ایت وی او اقا شانې جړل او د الله نه جنت وغوښتو نو بیا زه لاړم کور ته چېرته تا دې سوچ کړی داسې دې جړلي دي داسې دې غوښتلی د الله نه جنت او دا الله اکبر یعنې دا چې ولاړه ده په منځه باندې او جاړي دا څوک ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې هغه وایي زه په دې خلکو کې په دې زیات مین یم دا هغه ده چې جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا د ابوبکر صدیق لور ده دا د عبدالرحمن بن ابي بکر خور ده دا د اسما بنت ابي بکر خور ده دا د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې ده دا د امت او د امتیانو مور ده او زما او ستا دې ګناهونو ته ګوره او دې کار ته ګوره او زمونږ دې خبرو ته ګوره او زمونږ دې کردار ته ګوره او زمونږ دې سوچ ته ګوره او زمونږ دې حساب کتاب ته ګوره عبدالله بن رواحه رضی الله عنه سیرت کې د بس راغلی کېدای شي بعض ملګرو ته به یاد وي او پېژني به کله چې جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه شهید شو په جنگ موتا کې نو درې مشهور شهسواران او کمانډران د مؤمنانو په دغه جنگ کې شهیدان شوي نو کله چې جعفر بن ابي طالب شهید شو نو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه جنډه راواغسته او هغه مشر شو او وږی شوی او څه روټۍ نه وه خوړلې په دغه ورځ ډېر وږی او د لوږې په حالات کې جنگ او بیا قیادت او مشر شو نو دا ګوته ولګېده په جنگ کې په یو ګزار باندې دا ګوته ډېره ګډه وډه ولګېده ډېر تکلیف ووت نو دې ګوتې ته داسې کتو وی هل انت الا اصبع دمیتی وفي سبیل الله ما لقیتی ته خو یو ګوته یې تا نه صرف وینه روانه شو نو تا د الله په لار کې کومه سخته تېره کړې او بیا ورته نور مخکې نصیحت وکړو چې که دلته نه مرې په بل ځای کې به مرې دا مرګ به په تا باندې راځي او داسې نور نصیحتونه دی خپل نفس ته لګیا دی داسې مؤمن چې دی هر وخت خپل نفس سره څه کوي زور وله ورکوي مخکې کوي دې دیندارۍ ته لکه اوس ته درس کې ناست یې که نه او ګرانه شو مثال کې څه په ملا یې دړ لاړ خپل نفس ته به دا وي چې ملا څه شی دی او دړ څه شی دی تا کړي څه دي د الله دپاره چې ته زما په ملا باندې دړ لاړ تا د الله دپاره اخر کومه قرباني ورکړې ده چې ته په ما باندې زما په ملا دړ لاګی زما په خپو دړ لاګی زه تنګ شوم په دې طریقې سره ته په دیندارۍ کې مخکې تلی شي او بیا پاڅېدو او د خپل نفس ته وایي ښه ناشنا ویې خپل ځان سره لګیا دی نفس ته وایي ته څوک درته یادېږي هغه پلانې هغه ما 3 پیرې طلاقه کړه هغه پلانې او هغه پلانې چې کوم ستا سره خادمانو او غلامانو هغه مې آزاد کړي د الله دپاره کور درته یادېږي پلانې کور هو لله ولرسوله هغه کور مې قربان کړی الله او الله د پیغمبر او بیا دا ووایي یا نفس ما لي اراک تکرهین الجنه اقسم بالله لتنزلن نفس ته وایي څه چلی تعالی چې جنت ستا بدي شي په الله مې دې قسم چې دې میدان ته به کوزېږي او په دې ځای کې به خاورې کېږي دغه شان خپل نفس ته سړی وایي ښه دا نه چې نفس ته معمولي خبره وکړه چې یاره زه خیر دی او ته یو بس روان شوي زه خیر دی دا نفس به راکاږي د دې نفس سره به حساب کې یزید الرقاشي رحمه الله دې واقعې ته غوږ کېدی سلفو کې هره ورځ به هغه د خپل ځان سره حساب کوو هره ورځ ځان ته به وي ویحک یا یزید تباشي تباهي ده ستا دپاره هلاکت ته ستا دپاره من ذا یصلي عنک بعد الموت د مرګ نه بعد ستا دپاره به څوک لمونځونه کوي من ذا یصوم عنک بعد الموت د دې مرګ نه بعد به تاله څوک روجې نیسي ستا دپاره به څوک صدقې ورکوي ستا دپاره به څوک دیني زده کوي د مرګ نه بعد ستا دپاره به څوک الله یادوي داسې خپل نفس ته خلک خبره کوي ښه چې ته را روانې لکه مثال کې منزله او دا نفس دې ګډوډ کوي دې نفس ته ووایه که نن یې نه کوې سبا یې تاله څوک کوي
ته خو یې نشي کولی چې قبر کې کېښودی شي. چېرته څوک هم لیدلی چې د قبر نه راغلی د لمونځ یې کړی، د قبر نه څوک راغلی جهاد یې کړی، د قبر نه څوک راغلی علم یې زده کړی، د قبر نه څوک راغلی قرآن تلاوت یې کړی، د قبر نه څوک راغلی مال یې لګولی دی. نو ته څه ته پروت یې وایه؟ د خپل نفس ته دا وایه، وایه ته څه ته پروت یې؟ د مرګ نه بعد به دله څوک کوي؟ دې ته وایي د خپل ځان سره حساب کوئ. او زه به درته یو ناشنا خبره ذکر کوم، که په دې سره م زړونه ژوندي نه شو نو ماله بله طریقه نه راځي، زه به یې بخښنه غواړم. دا د یو تابعي نه دا قول نقل دی، وایي د هغه 80 کاله عمر و، دې ته سوچ کوئ بس. نو داسې ځان سره ناست و حساب یې کوو، نو وی هسې وي زما 80 کاله عمر دی، تقریبا 2000 ورځې شوې. دا 80 کاله چې حساب کې 2000 ورځې تی تقریبا جوړېږي یا څه کم زیات به. نو الله اکبر ووایه او په ژړا شو، سم په ژړا شو. خلکو ته یې ولې پلانیه؟ وی 2000 یا څه کم زیات ورځې شوې، زه دا زیاتي تی لرکه 100 زره حساب کا چې روزانه مې یو ګناه کړي نو الله سره به مخامخ کېږم د 100,000 ګناهونو سره. سوچ مې دې خبره ته یو ګناه د ډېر دینداره سړی چې په ورځ کې ته یو نافرماني کېږي، و چې یو رانه شوي نو الله ته به مخامخ کېږم د 100,000 ګناهونو سره. نو څه به جواب ورکړې الله له؟ او چې دا بیا 2 او چې دا ته 3 کې او چې دا ته 4 او 5 کې او دا چې ته د سحر نه د ماښامو پورې د الله نافرمانیانې کې، نو د څومره نافرمانیانو سره به ته مخامخ کېږي الله ته. زما تاسو ته دا نصیحت دی، د ځان سره حساب وکړئ، د نن نه شروع کړئ، کښېنئ چې ستا اکاونټ څومره دی. اکاونټ کې بینک اکاونټ ته نه یم، ستا اکاونټ د نیکیانو څنګه دی او ستا اکاونټ د ګناهونو څومره دی. لږ نن پکې دا سوچ وکړئ. ته ځان سره کښېنه وایه د الله چې کوم حقوق دي په تا باندې دا دې پوره ادا کړي دي، تا باندې چې د بندګانو کوم حقوق دي هغې دې ادا کړي دي. ته د مانځه سره څنګه یې؟ ته د قرآن د تلاوت سره څنګه یې؟ ته آخري پیر کله جړې دي د الله د یارې نه؟ ته دین زده کې که نه زده کې؟ داسې نه چې پیغمبر هغه چا باره کې چې شکایت کوي ته په هغه خلکو ګنې که نه، قیامت په ورځ به دا کیس پیغمبر داخلوي د الله په در کې. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله وی پیغمبر به د قیامت په ورځ د الله په در کې دا شکایت کوي چې ای الله زما قوم د دې قرآن نه هجرت کړی و. دا تپوس به وکړي چې ته داسې نه دي خلکو ګنې کوي، تلاوت خو به کوئ تاسو انشاءالله او ښه ډېر به یې کوئ، امید خو به ساتو تاسو باندې به ښه ګمان کوو، نور خو تاسو ته به د خپل ځان پته وي، ښه ګمان به د باندې وکړو، تلاوت به هم ښه ډېر کوئ او جړاګانې هم ښه ډېرې کوئ، نفلي عبادات به هم ډېر کوئ. ځان سره کښېنه، د خپل نفس ته دا ووایه، وایه ای پلانیه، ځان ته ووایه وایه پلانیه، وایه هغه پلانی چې مړ شوی دی ته په هغه لار نه روان، ستا پلار مړ دی، ستا وایه ورور مړ شوی دی، ستا مور وایه مړه شوې ده، نیکونه دي مړه دي، قوم مشران دي ټول مړه دي، هغه پلانی مالداره خاورو کې دی، هغه پلانی نسبي زورور په خاورو کې دی، هغه پلانی علم د خاورو لاندې دی، هغه پلانی بېدینه د خاورو لاندې دی، هغه دینداره د خاورو لاندې دی، هغه ماشوم د خاورو لاندې دی، هغه تور او سپین د خاورو لاندې دی، هغه باچایان د خاورو لاندې دي، ولې ته پاتې کېږي؟ خپل نفس ته دا ووایه او دا ورته هم ووایه، وایه تا له حیا نه درځي؟ تا له حیا نه درځي د الله نه چې په ظاهره کې دې ځان برابر کړی دی خلکو ته چې زه دیندار یم او زه تقوادار یم، او چې کله ځان له شي نو بیا ګناهونه کوي، بیا کله فحش فلمونه ګوري، کله فحش تصویران ګوري، کله ناروا رابطې کوي، کله حرام خوري، بیا دوکیم کوي، بیا دړاکیم کوي، بیا دروغ هم وایي. د خپل نفس ته دا م ووایه تا له حیا نه درځي؟
دا شرم نه درځي د الله نه چې د خلکو به مخکې دې ځان تقوادار کړی دی او سبحان الله والله اکبر او لا اله الا الله ورد د خلکو به مخکې کې تسبیح دې په لاس کې دی او چې کله یوازې شي نو بیا دې حال صحیح ووایه دې خپل نفس ته وایه نور بس دی راوځه د دنیا نه د دنیا سره د محبت نه د الله طرف ته او د الله سره د محبت طرف ته مخکې د دې نه چې الله ته ودرېږئ او الله د سره حساب وکړي او هغه الله چې هغه ستا د ذرې ذرې نه خبر دی دا بیان به ختم کو په یو څو ایتونو سره چې د ایمانونه زمونږ تازه شي دا ډیر شي د غفلت نه راپاسو را بیدار شو د کوم الله سره ستا ملاقات دی دا واوره هغه الله سره ملاقات دی چې ته د هغه نه څه پټولی نه شي نو مخکې ته د ځان سره حساب وکړه چې ته هغه سره په څه د کومو کارونو سره ته هغه الله ته مخامخ کېږي الله وی د خپل ځان په باره کې وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ او ستا رب پوهه دی په هغه څه باندې چې د خلکو په سینو کې پراته دي او څه دوی راښکاره کوي نو دې رب سره ستا ملاقات ته نو ستا مرضي ده ښه پوه روپۍ او ډالر او په ریال کې داسې فرق کوي چې ته پوه سې مه کوه بلکې په ریال او ریال کې هم فرق کوي چې دا پکې اصلي دی او دا پکې نقلي دی په روپۍ او په روپۍ کې هم فرق کوي ښه په مزدورۍ او په هر څه پوهېږي دلته هسې دا بعض د ځان نه قمقلان جوړ کړي بیا دین په باب کې د دې الله سره د ملاقات چې الله وایي سورت غافر کې يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله د سترګو په خیانت باندې هم پوهېږي او الله پوهېږي په هغه خبرو باندې چې په سینو کې دننه دي لقمان حکیم خپل زوی ته ناشنا خبره کړې او الله را نقل کړې ده په صورت لقمان کې څه ورته ویلي یا بني انها ان تک مثقال حبة من خردل ای زویه وایي که د شړشمو د دانې امره ښه دې کړي یا دې بد کړي د شړشمو د دانې امره ښه دې کړي دي یا دې بد کړي دي فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض او بیا دا ښه ګوره وګو ته کېدې ښه په توجه سره ښه دې کړي دي شړشمو دانې امره یا ګناه دې کړي دی شړشمو دانې امره او هغه ګناه بیا په یو کاڼي کې دننه پټه شوې ده یا په اسمانونو کې ده یا د ځمکې په هر ګوټ کې چې ده یأتي بها الله قیامت په ورځ به الله دا عمل راښکاره کوي ستا ته الله په قرآن کې دا وایي سورت بني اسرائیل کې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان په سټ کې الله وایي ما عملنامه اچولې ده معنی د حدیث نه چې سټ کې زموږ عملنامه پرته ده معنی چې خلاصې تې نشتي یعنی خلک وایي که نه وایي دا شی سټ ته واچوه سټ ته واچوه چې یعنې هر وخت د سره هر وخت د سره وي د داسې عملنامه ده چې دې نه ته خلاصېدی نه شي څه چې کې په هغې کې لیکلی کېږي او خبره صرف په دې چې ختمه نه شوه چې څه کې هغه لیکلی کېږي الله وایي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا او قیامت پر ورځ الله وایي دقه عملنامه به ورته دقه شان مخامخ کېده خو کوله او خوره وره به ورته پرته وي څه چې دې کړي دي هغه یې نه او څه چې کري هغه به بیا الله چا سره ظلم نه کوي دومره عدل والا باچا دی چې دې انسان ته به څه وایي اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا کتاب په خپله ولوله او په خپله د خپل ځان سره حساب وکړه چې ته د جنت حقداري که ته د جهنم حقداري دا حساب چې په آخرت کې کې دا نن وکړه مقصد زما د خبرې ټول دقه چې ته په آخرت کې بیا دا ګورې عملنامه کې چې زه د جنت حقدار یم که زه جهنم ته نن دا حساب وکړه چې ته د جنت حقدار یې که ته د جهنم حقدار یې
دا ستا دا کارونه دي لایق دي چې تا جنت ته بوزي؟ دا ستا چې په کومه لار روانې آخره خاتمه به ستا په ایمان کېږي که آخره خاتمه به ستا په کفر کېږي که په نفاق به کېږي که په څه به کېږي چې ته دا سوچ دې کړی؟ نو ټول خلاصه د بیان هغه دا ده لکه څنګه چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ویلي دي چې حساب وکړئ د ځان سره مخکې د دې نه چې الله د سره حساب وکړي خپل اعمال وتلئ مخکې د دې نه چې د قیامت په ورځ یې الله وتلي او بیا درته وایم او بیا درته وایم که په دې سره په دې نرمي بیان سره ستاسو زړونه را بیدار نه شو نو ما له بیا بله طریقه نه راځي او د دې نه اخوا ما سره بل وضاحت نشته چې زه هغه وکړم تاسو ته چې تاسو حساب کتاب د ځان سره وکړئ نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو او الله دې موږ د غفلت نه لرې ساتي نو داسې څو صفات شو څوارلس عمران صاحب اولنی په غیبو باندې ایمان دویم په عمل کې اخلاص دریم د مؤمن ظاهر او باطن پاکي څلورم د مانځه خیال ساتي پنځم په مانځه کې خشوعي شپږم د شپې الله ته ودرېږي اووم د الله په لار کې مال لګوي اتم علم زده کوي نهم د پیغمبر تابعداري کوي لسم وخت په وخت مرګ رایادوي یولسم په نیکو اعمالو کې تادي کوي دولسم صبر کوي دیارلسم عاجزي کوي څوارلسم د خپل نفس سره حساب کوي بارک الله فیک الله دې تا ته نور علم نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين